بیا هم تاسو ته هرکلی دوستانو ډېره مننه چې خپله خپرونه تر دې دمه تاسو په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ د حافظ امیري هم نړۍ مننه چې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه تاسو ته د ښار څخه ریپورټونه وړاندې کوي. دوستانو نن د کندهار ښاروالۍ اړونده خبرې اترې لرو ځکه کندهار هم د افغانستان یو د لویو ولایتونو څخه دی او ګڼ شمېر هیوادوال هلته ژوند کوي. دا چې د ښاروالۍ لخوا نه هغې ته کوم خدمات ترسره کیږي د دې ترڅنګ افغانستان د هغه هوا درلودونکی دی چې د هود په میاشت کې په ډیری یا ګڼ شمېر ولایتونو کې وګورو هلته د نیالشانۍ او یا د نیالګیو د کینولو وخت را رسېدلی دی چې باید کیښودل شي. پر همدې موضوع هم ورسره تم کیږو. راسره په خپرونه کې د کندهار د ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د سکیپ له لارې میلمه دی. عاصم صاحب ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه. ډیره زیاته مننه ښاغلی الکوزی صاحب. زه هم تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې سهار به یې په خیره پیل کړی وي. ډیره مننه د وخت راکولو څخه مو. عاصم صاحب دا راته ووایه په پیل کې چې سږکال د کندهار د ښاروالۍ له لورې څومره نیالګي کینول کیږي؟ ډیره مننه ښاغلی الکوزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د حوت میاشت هغه میاشت ده چې هغه په دا ګرمسیرو ولایتونو کې هغه د نیالشانۍ لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. د ښارونو د سرسبزه کولو لپاره یا د ښایسته کولو لپاره همدغه میاشت ډېر ښه فرصت دی او د دې څخه باید ټول هیوادوال صحیح استفاده وکړي. د نورو کلونو په نسبت هم په څیر هم سږکال کندهار ښاروالي پوره چمتووالی لري چې په دې میاشت کې مختلف زینتي بوټي مثمر او غیر مثمر یعنې حالان د کندهار ښار په مختلفو سړکونو او واټونو باندې کښېنوي. دا چې لا د نهالونو د ایښودلو ته څه وخت پاتې دی، د خود تقریبا شلمه باندې دغه نهالونه ایښول کېږي، شروع به کېږي. نو موږ هم پوره چمتووالی ورته نیولی دی. دغه کال به انشاءالله د نورو کلونو په څیر د ښار نورې هغه سیمې چې هغه تر اوسه نه دي سرسبزه سوي هغه به سرسبزه سي. هلته به نهالان کښېنول سي او نور زینتي ګلان به هم کښېنول سي. او هم خپل ښاریانو باندې غږ کړی دی چې یوازې په ښاروالۍ باندې تکیه مه کوئ، تاسې هم په دې برخه کې زموږ سره برخه واخلئ او د ښار د ښایست لپاره حد اقل یو نهال کښېنوئ. مننه. دوستانو که تاسو هم د کندهار ولایت کې کومې ستونزې لرئ یا کومې پوښتنې لرئ د ښاروالۍ اړونده کولی شي همدا شیبه په 080 111 40 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ. په مستقیمه توګه به عاصم صاحب ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. دا چې بیا ځواب څومره قینت درکوونکی دی تاسو ته هغه پرېکړه هم ستاسو خپله ده. عاصم صاحب راځو تاسو د زینتي نیالګیو هم یاده وکړه یا د زینتي د ګلانو د دې برخې ته په کومو ساحو کې ده که لږ ذره ساحې مشخصې شي راته ووایي چې کوم ځایونه دي چې یا پاتې دي یا نه وي هلته یې تاسو ږدئ هغه به کمې سیمې وي د کندهار؟ الکوزی صاحب سږکال لپاره چې کندهار ښاروالي پلان لري هغه سیمې چې هغه زرغونې کړي دا د کندهار ښار کې احمد شاهي جاده ده. دا جاده د سردار مدد خان څلورلارې څخه شروع بیا تر میدان هوایي پورې غځېدلې ده. نو دغه د ښار منځ کې چې کومه حصه ده دا خو د وختي څخه سرسبزه سوې ده. اوس پلنې کار چې شروع دی هغه د کندهار کې د ترنک پله څخه شروع بیا د میدان هوایي تر چوکه پورې دغه جادې څخه چې مخکې کومه خاوره په منځ کې د ګلدان پرته وه نور کلونو کې مخکې نهالان او بوټي پرېښودل سوي وه، درختې پرېښودل سوي وې. خو کله چې به بیا اوبه کېدله هغه به د اوبه سړک ته راوښتلې، خاوره ډېره وه یعنې څه نه خوړلې. اوس تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې پر دې باندې کار شروع شوی دی. د دا ټولې جادې څخه دا ډېره غټه ساحه ده الکوزی صاحب. د دې د خاورې د ایستلو کار شروع شوی و، خاوره ایستلې وه. په دې کې بیا د ډریپ یا د قطري اوبو د سیستم د فعاله کولو لپاره هم کار شوی دی، پیپ پکښې غځېږي. نو اوس پر دې باندې ډېر چټک کار روان دی. دغه جاده چې فعلا یې اوس کار شروع دی د ترنک پله څخه شروع تر میدان هوایي پورې دغه به ټوله په مکمل ډول سره سرسبزه سي، کارونه په چټکۍ سره روان دي. بله جاده چې هغه کندهار ښار کې د شکاپور دروازې سړک دی چې دا اوس تازه ورغه سو ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د دې د منځ ګلدان دی دا هم تقریبا 3 کیلومتره په اندازه سره دی یا 2.7 کیلومتره. د دې لپاره پوره چمتووالی روان دی. انشاءالله دغه به سرسبزه سي او دې ته ورته نور کوچني ځایونه تر ټولو غټ ځایونه چې هغه به دغه وي او نور د ښار. ډېره مننه عاصم صاحب. یو لیدونکی د ټلیفون په کرښه راسره دی چې له کومې سیمې د کندهار دی. سلام، تاسو ستړي مه شئ.
څنګه یې وروره جوړې خیرات دی؟ مننه ژوندی اوسېږئ. نوم مو راته واخلئ. محمد یونس د ویشت کې یم. ښه، محمد یونس د سپین بولدک ولسوالۍ څخه. مهرباني وکړئ. ما د ښاروالۍ څخه دغه هیله ده، دغه د کندهار سړکان، دغه مابینون ګلان، دغه هرات ته راشي. په دې هرات کې یو ښایسته ګلان دي، یو ښایسته روزلې کېږي، یو ښاروالي خپل نفر لري، ورته مزاحمه دي، خپل ورته کار کوي، اوبه یې غشاوي کوي، چمنیان لري. په دې کندهار کې چې نال یې کښېنوئ بیا نه پوښتنه پر کوي چې دا نال مات شو، دا نال وچ شو، دا نال اوبه لري نه لري، یا روزانه به سره نه کوي، سره د درخت امنیت نه ورکوي. یعنې تاسو هدف دا دی یونس خان چې نیالګي کېنول کېږي او ګلان کېنول کېږي خو بیا یې ساتنه نشته؟ ساتنه د کندهار. ډېره مننه عاصم صاحب په دې اړه باندې ځواب ووایي. ډېره مننه. عاصم صاحب د لیدونکي پوښتنه خو دې واخیستله؟ بلې الکوزی صاحب د دې ورور د نظر څخه ډېره مننه کوو. دغه وروستي کلونو کې ښاغلی الکوزی صاحب مخکې کلونه نه وایو، کېدلی سي دغسې موارد به ډېر و چې هغه به نهالان کښېنول شول، یو خو به عامو هېوادوالو هم چندانې توجه نه ورته کول. او الکوزی صاحب ته ښاروالۍ مسؤلیت دا وي چې د یو سیمه کې یو درخته کښېنوي. دغه زموږ داسې هېوادوال هم په دې کې ډېر مسؤلیت لري چې باید حداقل چې هغه اوبه یې نه کړي، هغه د کښلو څخه هم باید مخنیوی وکړي. په الحمدلله په دغه تېرو 3 کلونو کې چې کندهار ښاروالۍ د سرسبزۍ په برخه کې څومره کار کړی دی، یو نهال هم نه دی ورڅخه وچ شوی، او د هغو ښه پوره ساتنه یې کړې ده، ټینګ ورته متوجه دي. البته عاصم صاحب دوی د هرات ښار یاده وکړله چې په هرات کې ښاروالۍ په دې برخه کې ښه کار کړی دی او په خپلو کارونو باندې ډېره باعثه ده، او هلته یې ځانګړي کسان دې ته مقرر کړي دي چې باید همدې ساتنه وشي او د دې په تخصصي برخه لري. آیا دغسې کوم اقدام شته یا داسې کوم پلان شته چې دې ته د تخصص برخې کسان ولري چې زراعت کې فوقالعاده تجربه ولري چې د دې ګلانو او د ونو ساتنه وکړي او د مرض په وخت کې د هغې په مرض وپوهېږي چې تر څو یې تر لابراتواره ورسوي د هغې درملنه وشي؟ ښاغلی الکوزی صاحب دا په ټولو ښاروالۍ کې دغسې ترتیب شوی. د سرسبزۍ امریت په نامه باندې هره ښاروالي د سرسبزۍ امریت لري، او تنصیف امریت دی، هغه د ښار د پاکوالي لپاره کار کوي. بل سرسبزي دي. سرسبزي یوازې کار یې همدغه دی چې په ښار کې د نهالانو ساتنو کې، بل یې خپل متخصص کسان لري، هغه په دې برخه کې کافي تجربه لري. یو عام کارګر یم هغه کارګر دی چې په دې سرسبزۍ په برخه کې کار کوي، چې هغه په کلونو دلته په ښاروالۍ کې په دې برخه کې کار کړی وي، تر ډېرو کسانو ډېره ښه تجربه لري. دا یوازې په هرات کې نه دی، دا په ټولو ولایتونو کې د ښاروالۍ کې دې برخې ته متوجه دي او خپل متخصص کسان یې لري. نو کندهار کې هم الحمدلله د زراعت په برخه کې د زراعت په برخه کې ماهرین کسان شته چې هغه په ښار کې د سرسبزۍ په برخه کې زموږ سره کار کوي، او الحمدلله سرسبزۍ نور کلونو په نسبت اوس کندهار کې ډېر فرق راغلی دی، ډېر توپیر راغلی دی. ډېره مننه. زه به وګورم بیا هم لیدونکی را سره دی. سلام، تاسو ستړي مه شئ. السلام علیکم. ښه، اړیکه پرې شوه. که د 1404 کال د پلانونو راته ووایي چې د سړک جوړونې په برخه کې په کومو ځایو کې پلانونه لرئ چې نوي سړکونه به ورغول شي او یا هم نوې نقشه ده؟ الکوزی صاحب کندهار کې د 1404 کال لپاره هغه لویې پروژې چې هغه په کندهار ښار کې یو لوی تحول رامنځته کړي، هغه کندهار کې د احمد شاهي جادې امتداد چې دا په زاړه پل اردو کې یا موږ پیرکا ورته وایي، په دې کې دا وځي. دغه اجازه چې دا د سردار مدد خان څلور لارې پورې پر دې ځای باندې ختمه شوې ده، خو دا بیا په زاړه پل اردو کې داخلیږي. دلته اوس فعلا د پښو لاره لا هم نشته، یعنې ټوله کورونه دي، هیڅ لاره موجود نه لري. اوس کار فعلا پر روان دی، انشاءالله راتلونکي کال کې به عملا اوس استملا کارونه شروع دي، راتلونکي کال 1404 کې به د تخریب چارې شروع شي. دا تقریبا د 80 متره یا 82 متره په پلنوالي سره پراخه کیږي. دا جاده وځي د کندهار د ډنډ څلور لارې سره وصل کیږي. کله چې دا جاده وځي دا د کندهار ښار په شکل کې یو غټ تغییر رامنځته کړي. یا په البته عاصم صاحب
بله اسیم صاحب که د کورونو د ړنګېدو راته ووایي چې څومره کورونه به پکې لاړ شي تاسو ته د استملاک خبره هم ترسره کړله چې هغې ته خبرداری او د استملاک چارې کمې سیمې هغه ته رسېدلې حد ته رسېدلې دي قاضي صاحب د سردار مدد خان سره لورلارې څخه شروع بیا تر دغه فرقه چې ورته د فرقې تر دروازې پورې دلته څه شخصي ملکیتونه شته د دغه د استملاک کارونه شروع دي دلته استملاک راځي بیا خو کلي اردو چې دی یا فرقه چې د دا ټوله دولتي مځکه د دلته بیا استملاک دننه نشته ډېره حصه کې استملاک نشته بیا په وروستۍ برخه کې چې هغه د میرویس روغتون یا چینایي شفاخانه چې ورته وایي د دغه ځای څخه بیا تر ډنډ چوکه پورې دلته څه ناڅه د استملاک ځایونه شته خو خپله په کلي اردو کې یا په فرقه کې د استملاک ځایونه نشته دا ټوله دولتي مځکې دي په سر او پای کې د استملاک ځایونه شته هغه خلکو سره خبرې شوي دي هغو سره اوس پر قیمتونو باندې خبرې شروع دي انشاءالله هغه به هم ډېر ژر خلاص شي ډېره مننه بیا هم لیدونکی را سره دی السلام علیکم تاسو ستړي مه شئ بله الکوزی صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شئ څوک خبرې کوئ سیف رحمان یم د کندوز څخه الکوزی صاحب ما د میلمه څخه دا سوال دی بیا هم د هرات په ارتباط باندې البته دوی داسې یو نوښت کړی و چې د زینتي ګلان یې دغه کړي و چې په ښار کې او کړي وو نو دغه بیا هم د میلمه څخه دا دغه دی چې په دغه بحث کې دغه شنو ساحو په حساب کې داسې یو مسلکي اشخاص او افراد هم شته چې داسې ګلان زینتي ګلان د بهر څخه یې چې راوړي او دلته دغه چې هغه د شنو ساحو کې وکړي یعنې تاسو وایي چې دغه کړنه په هرات کې لکه څنګه چې مخکې ګران دوست یمس خان وویلې او تاسو وایي چې هرات کې دا تغییر ده د نورو ولسوالیو یا د نورو ولایتونو په پرتله یعنې هلته ځانګړی کار شوی زینت د برخې ته د ښار بل یو هلته ځانګړی کار شوی دی چې دوی دغسې یو مسلکي کسان په دغه د شنو ساحو په اعتبار لري نه لري که دوی که څه هم یاده وکړه چې سرسبزي ریاست ته همدغه امریت هلته همدغه برخه لري او کار یې همدا دی نو مسلکي کسان ډېره مننه عاصم صاحب به ځواب درکړي درته عاصم صاحب کومه پوښتنه خو نه لرئ نه ښاغلی الکوزی صاحب د دې وروسته کومه پوښتنه وکړه مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې په دې برخه کې خپله مسلکي کسان شته کار کوي نو مخکې ما بل ورته هم دغه جواب ورکړی دې ته هم دا وایي چې په دې سرسبزي په برخه کې موږ خپل مسلکي کسان لرو هغه د شاده ښایست د زینت لپاره د سرسبزي په برخه کې کار کوي انشاءالله نورو کلونو په نسبت کندهار کې سرسبزي په برخه کې ډېر کار شوی دی او ښه نتیجه یې ورکړې ده بلې شنې ساحې که ووایو په کندهار ښار کې هم ممکن د ډېری نورو ولایتونو په توګه باندې غصب شوي وي د غصب مخه څومره رانیول شوې ده یا هم د ښاروالۍ په برخه کې دغه ځمکې څومره بیرته راګرځول شوي د خلکو څخه الکوزی صاحب کندهار کې د غصب کمیسیون شته هغه جلا د څو ادارو څخه یو کمیټه جوړه شوې ده د غصب د مخنیوي په برخه کې کار کوي نو تر ډېره حده ډېر کار ورته شوی دی ډېرې مځکې د غصب څخه راګرځول شوي دي هغه خو نو د ډېرو ادارو مشترکه کمیټه ده چې په دې برخه کې کار کوي هغه د کارتیانو موږ ته نه رامعلومېږي خو ډېر کار شوی دی په دې برخه کې البته تاسو خپل هغه خپلې ځمکې او څه چې جایداد چې د ښاروالۍ دی پر هغې مو وړاندیز کړی دی ورکړي مو د دې کمیسیون ته بلې ښاغلی الکوزی صاحب کندهار ښاروالۍ په دې وروستي کلونو کې هغه مځکې یا هغه ساحې چې هغه غصب شوي هغه ډېرې لاسته راوړي دي او اوس فعلا موږ دغسې کومه جنجالي ساحه نه لرو چې هغه د ښاروالۍ ملکیت وي او هغه دې غصب شوی وي سلامت اوسېږي بیا هم لیدونکی له کومې سیمې را سره دی السلام علیکم سلام جوړ په خیر جوړ په خیر مننه تلویزیون ګل وساته ورور چې غږ په سمه توګه واورو ښاروالۍ د خو ښه نوم مو راته واخلئ نوم مې رفیع الله دی رفیع الله د کندوز ولایت څخه ښه رفیع الله البته دلته د کندهار ستونزه کولی شي چې کندهار کې کومه ستونزه وي آیا د کندهار په اړه باندې پوښتنه لرئ یا ورور ما د کندوز په اړه یو پوښتنه درلودله ښه نو تاسو ځکه دوی د کندوز په اړه ځواب نشي درکولی زه به بیا بله ورځ هڅه وکړم چې د کندوز ښاروالۍ او یا هم د کندوز د والي ویان را سره په خپرونه کې وي چې تاسو پوښتنو ته ځواب درکړي نن دوستانو تاسو یوازې د کندهار اوسیدونکي چې د کندهار ښار بالخصوص اوسیدونکي وي او د کندهار د ښاروالۍ اړونده کومې پوښتنې لري کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او د پوښتنو خپله پوښتنه مطرح کړي او خپل د پوښتنې ځواب واوري بیا هم لیدونکی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شئ ښه یاستئ جوړ یاستئ مننه څوک خبرې کوئ مهرباني څوک خبرې کوئ
چې جوړه شي. مننه. تلویزیون او راډیو ګل وساته ورور چې د موبایل له لارې خبرې واورې. بله. سلام علیکم. وعلیکم سلام. تلویزیون او راډیو ګل کړه ورور چې ستونزه جوړوي. ښه ولکوزی صاحب جوړه په خیر یې؟ مننه. څوک خبرې کوئ؟ وزیر احمد د کندهار څخه. وزیر احمد. بلې و وزیر راډیو ګل کړه که تلویزیون دی که راډیو دواړه ګل کړه. دا دی په ګل. ښه مهرباني. کندهار له کومې سیمې څخه وزیر احمد؟ د دیارلسمې ناحیې څخه مو تماس درسره نیولی. مهرباني وکړه پوښتنه دې څه ده؟ پوښتنه مو دغه د صمیم صاحب څخه دغه ده چې دغه د چوڼۍ د رسالاس کورونه چې دی په نقشه کې ډېر وخت کېږي چې لري خلکو ته خبر هم ورکړی دی خو تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. دغه ټوله دغسې کارونه تر دغه حال باندې پاتې دي چې دلته رانما ته که ورسې د رانیولو سپی رانیسي هغه درته وایي چې مقصد دغه په ښاروالۍ په نقشه کې دی. کوم ځای نه کوم ځای پورې دي؟ دا د سردار محمد خان چوک څخه نیولې بیا تر کوتله پورې تر نظام خان کلچې پورې. عاصم صاحب کومه پوښتنه لرئ؟ نه لکوزی صاحب. ډېره مننه له تاسو ورور. تاسو ته به ځواب درکول چې وزیر احمد. مهرباني عاصم صاحب. الکوزی صاحب دغه سیمه چې دې ورور یاد کړل کندهار کې خو ډېر داسې پیشنهادي پلانونه شته یا هغه سیمې شته چې هغه په ماسټر پلان کې موجودې وي. نو دغه سیمه چې دا ورور یادوي دا په پلان کې وجود لري. خو د دې مقصد دا دی چې کله کار شروع کېږي نو دا خو داسې ډېرې سیمې شته چې هغه نوبتواره کار په شروع کېږي. اوس کندهار ښار ټول ماسټر پلان خو په یو وخت کې نه عملي کېږي. بالکل. کومې سیمې چې کندهار کې په ماسټر پلان کې وجود لري یا په پیشنهادي پلانونو کې وجود لري هغه سیمې رښتیا هم ټولو ته په نښه کېږي چې په دغه ځای باندې تاسې اعمار مه کوئ او یا هم که چیرې اعمار کوئ تاسې خټې کوئ نو بیا د دې څخه تعهد اخیستل کېږي چې کوم وخت دغه ماسټر پلان عملي کېږي بیا پر دې ځای باندې بیا جنجال کوم څه نه وي. دغه سیمه به په خپل خوښه باندې تاسې ښاروالۍ ته ورپرېږدئ. اول خو اجازه نه ورکول کېږي. بیا هم که چیرې خلک دغه پلان څه ځنډېږي ژر نه عملي کېږي نو بیا د دې څخه تعهد اخیستل کېږي چې کله دا ماسټر پلان عملي کېږي بیا به تاسې کوم شور نه کوئ. نو دا تعهد اخیستلو څخه وروسته بیا دوی کولی شي چې پر دغه ځای باندې اعمار وکړي. دغه سیمه په پلان کې شته خو دا چې کارونه به کله شروع کېږي هغه خو نو اوس معلومه نه ده. دغه د ماستر پلان ځایونه یا هم هغه سیمې مو خلکو ته ټولې مشخص شوي دي او معلومې دي؟ بله عاصم صاحب زما غږ لرئ؟ عاصم صاحب که زما غږ لرئ؟ الکوزی صاحب ستاسو غږ مې اوس واورېدی. ما خپل خبرې پوره کړې که تاسو نه یې اورېدلې بیا به درته نه ستاسو خبرې ما تر پایه پورې واورېدلې. زما پوښتنه دا وه چې هغه سیمې چې په ماسټر پلان کې شاملې دي او هلته کورونه جوړ شوي یا خلک کورونه جوړوي دغه ځایونه ټول خلکو ته د کندهار میشتو ته په ګوته شوي دي چې دلته که څه جوړیږي نو په دغه لایحه به جوړیږي؟ بالکل بالکل ښاغلی الکوزی صاحب ټوله ماسټر پلان موجود دی. کله چې څوک خټې کوي ښاروالۍ ته عریضه کوي ښاروالۍ لومړی ځای ګوري چې دا په پلان کې شته که نه شته. نو که بیا په پلان کې بیا دې ته اجازه نه ورکول کېږي او که چیرې په ځینو سیمو کې یو وخت اجازه ورکول کېږي هغه په دې خاطر چې د دې څخه تعهد واخیستل شي. بله نو د ښار د نورې پراختیا لپاره که راته ووایې چې څومره پراختیا به ورکړي ښار ته او په کومو سیمو کې پراختیا روانه ده؟ ښاغلی الکوزی صاحب د ښاري پراختیا لپاره چې ما مخکې یادونه وکړل یو کندهار کې احمد شاهي جاده د بل تر ټولو لویه پروژه چې عملي کېږي کندهار ښار کې د ښاري پراختیا لپاره به دا یو مهمه لاسته راوړنه وي. هغه د ډنډ څلور لارې څخه شروع بیا تر باغ پل پورې دا هم تقریبا 6 کیلومتره په اندازه سره یو جاده ده. دا تقریبا 80 څخه تر 80 متره پورې پراخه کېږي. دغه دوی پروژې کندهار کې عملي سي دا به یو ډېره مهمه لاسته راوړنه. نورې کوچنۍ پروژې هم لرو خو تر ټولو سترې پروژې همدغه دي. بل سړک چې هغه د کندهار بایپاس دی د بولدک له سړک سره وصل کېږي دا هم مهمه پروژه ده. انشاءالله پلان کې شته چې راتلونکي کال کې عملي سي. کوچنۍ پروژې خو نو بیا ډېرې لرو چې هغه مختلف په کومه برخه کې دي؟ که همدغه کوچنۍ پروژې هم دوستانو ته لږ ذره رابرسېره شي او په باندې پوه شي چې دغه د ښاروالۍ له لورې روانې پروژې دي چې خلکو ته قناعت ورکول شي. الکوزی صاحب پروژې خو د سړکانو د کریزۍ په برخه کې دي د کوڅو د کانکریټ کولو په برخه کې دي د چریو جوړولو په برخه کې دي د استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې دي د مندونو یا بیالو د سنګکاري کولو په برخه کې د ښار د تنویر یا روښانتیا په برخه کې دي د سرسبزۍ په برخه کې دي
مختلفو پروژې شته ښاغلی الکوزی صاحب. بل کلتوري برخه ته که لږ وروګرځو، په ټولو ولایتونو کې ممکن د کلتوري ریاست امریتونه وي او هلته خپل کار کوي، که په دې برخه کې راته ووایي چې څه کار مو کړی دی، څه مو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟ صاحب د کلتوري برخه کې هم ښاروالۍ ډېرې غونډې کړي دي. د کندهار ښار کې زموږ ښاري حکومتولي ریاست اړوند د ټولنیزو فرهنګي چارو امریت دی یا د کلتوري چارو امریت دی. دا په میاشت کې څو غونډې کوي. موږ چې لرو دا اوس فعلا چې کوم جریان لري د ښاري خبرو اترو پروګرام لرو، دا د ښار په مختلفو ناحیو کې، یعنې د لومړۍ ناحیې څخه نیولې تر 15مې ناحیې پورې په دې ټولو کې دا پروګرام ترسره سو. 13 هفته کې چې چهارشنبې په ورځ ترسره سو، وروستۍ ناحیه 15مه ناحیه او په دې کې ترسره سو. ښاري خبرو اترو پروګرام کې موږ ښاغلی الکوزی صاحب د ښاروالۍ ترڅنګ د کندهار کې چې کومې ادارې دي د دې ټول استازي راغواړو او عام خلک راغواړو. د ادارو استازي خپل لاسته راوړنې او پرمختګونه د عامو خلکو سره شریکوي. بیا عام خلک چې په کومو برخو کې ستونزې او مشکلات او پوښتنې ولري په مخامخ ډول سره خپل ستونزې د مسؤلینو سره شریکوي. بل عاصم صاحب په بخښنې سره تاسو خبره هم کوئ، خبره مې ونیوله. زما هدف یو د کلتوري برخه کې د ځینې لوحو په بهرنیو ژبو یا هم په انګریزي یا په نورو ژبو باندې وي، د دې مخنیوی مو څومره کړی دی چې په خپله 2 رسمي ژبو ته راواوړي؟ الکوزی صاحب کندهار کې الحمدلله په دې برخه کې کار سوی دی. اوس داسې ستونزه نشته چې هغه د لوحې په بهرنیو ژبو باندې لیکل سوي وي. کندهار کې ټوله لوحې په دې برخه کې کندهار ښاروالي او کندهار اطلاعات و فرهنګ ریاست په ګډه سره هلې ځلې کړي دي. ټوله لوحې اصلاح سوي دي، ټوله د افغانستان په 2 ملي ژبو سره لیکل کېږي. نور کومه ستونزه نشته، داسې لوحې څه نشته په ټوله کندهار کې چې هغه په بهرنیو ژبو سره لیکل سوي وي. سلامت اوسئ. بیا هم له تاسو نړۍ مننه چې عاصم صاحب را سره وئ او د کندهار د ښاروالۍ له کارونو مو خبر کړو. انشاءالله په راتلونکي کې بیا هم تاسو را سره یاستئ او په دې اړه به نور جزئیات دوستانو ته ورکوو. مننه ښاغلی الکوزی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته مو وخت راکړئ په دې. سلامت اوسئ، خوشحاله شیبې او ښه ورځ ولرئ. دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دا دمه راسره ملوي. خپله خپرونه تاسو په مینه باندې وکتله او زموږ سره پاتې شوئ. د خپرونې دوام مه هېروئ. د هغې وړاندې لنډه دمه